سلامونه کې هیله مې منئ. زما څخه ارزمان نن یو ځل بیا د یوې ډېرې ښکلې ویډیو سره ستاسو حضور ته حاضر شوی یم. په نننۍ ویډیو کې زه غواړم تاسو ته یو اپلیکیشن معرفي کړم چې موږ څنګه کولی شو جاوا په خپل موبایل کې وکاروو. یعنې هغه کوم تدریسي بڼه یا د جاوا ژبه زده کول څوک غواړي کولی شي دلته هغه کوډینګ ترسره کړي او دغه کوډینګ په ذریعه باندې خپل پروګرامینګ مخته یوسي. وګورئ د دغه پروګرام نوم دی جاوا NIDE. سمه ده، نو دغه جاوا پر انډراید ده. نو دلته کولی شئ تاسو د جاوا کوم مربوط کوډینګ چې تاسو په جاوا پروګرام کې په کمپیوټر کې کولی شئ دلته هم هغه کوډ تاسو کولی شئ چې ترسره یې کړئ. یعنې هېڅ کوم محدودیت نه لري دغو تعلیمي برخه نه چې موږ کولی شو په هغو کې زده کړه وکړو. یعنې د زده کړې دپاره نه د پروګرام جوړولو دپاره تر ټولو بهترین اپلیکیشن دی. او دغه اپلیکیشن چې دی په دغه اپلیکیشن کې تیار جوړ شوي سمپلونه دي په دغه کوم فولډر کې. نو کولی شئ د هغو نه استفاده وکړئ. په همدې ډول وګورئ زه غواړم تاسو ته یو د هیلو ورډ کوم مثال چې کار شوی دی د هغو کوډینګ درته وښایم او هغو ته چې کوم کمنډونه کارول شوي دي نو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره په دې کې جاوا کومه ژبه چې ده هغه وکاروئ، هغه خپل کوډینګ په هغو کې رن کړئ. وګورئ system.out.println او همدارنګه هیلو ورډ په دې کې دغه پروګرام کې لیکل شوي دي. نو چېرته موږ غواړو چې دغه پروګرام رن کړو، یعنې دغه کوم کوډ چې موږ لیکلی هغه رن کړو، نو موږ د رن بټن څخه دلته استفاده کوو. وګورئ زه غواړم د خپل پروګرام رن کړم. په همدې ډول موږ منتظر ده پاتې کېږو او دلته موږ وکولی شول چې د پروګرام څنګه یې کړو رن کړو. وګورئ زه غواړم چې په د پروګرام کې قصداً یوه ټایپي اشتباه راوړم چې آیا دغه پروګرام چې کوم دی دغه اپلیکیشن آیا دغه د موږ ته کولی شي چې د غلطیابي وکړو یا هم موږ که چېرته په کوم پروګرام کې غلطي وکړو نو آیا هغه ایرر رایستی شي او که نشي رایستی. سمه ده، وګورئ موږ یو نقطه پاکه کړله نو دلته موږ ته اوس سمدلاسه کمپایلر څنګه کړله هغه مشکل موږ ته په نښه کړله چې تاسو چېرته مشکل لرئ. سمه ده، نو کولی شئ دونه په ډېر دقت سره او په ډېر خوند سره استفاده وکړئ. وګورئ موږ ته یې وویل چې تاسو په دغو مربوط کوم سورخط چې دی پبلیک کلاس کې تاسو مشکل لرئ او هغه مشکل هم موږ ته په ګوته شوی دی. نو اوس کولی شئ چې تاسو په موبایل کې هم د جاوا ژبه هغه تدریسي بڼه باندې زده کړئ. نو موږ کوشش کوو په همدغه ډول نورې ویډیوګانې تاسو ته راوړو. که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل خامخا تاسو درسره سبسکرایب کړئ تر څو پورې زموږ له نویو ویډیوګانو څخه خبر شئ. او موږ په خپل چینل کې د فوتوشاپ او د سکیچ اپ مکمل زده کړې چې د 2020 او 2021 کال دي خپرې کړي دي، کولی شئ له هغو څخه هم استفاده وکړئ. نو تر بلې جلسې پورې یا تر بلې ویډیو پورې تاسې په پاک رب سپارم.